یو سیواګری خبره در سره بله وکړمه چې په کم کور کې ښځه مشره وکنه نو په دغې کور کې رشته مه ورکوه متې کوه. په کم کور کې چې د ښځې بادشاهي چلېده که نه نو د هغوی نه خور لور ګورې ونه غواړي که نه ډېر په مصیبت په واوړې او مه پکې خور لور ورکوه ورنه سبا به بېعزته کېږي بیا چې په کم کور کې د ښځې بشرتوب خبره خو پوه شوی که نه داسې کور نه ځان ساته دا په خپل خاوند باندې مشرت نشي کولی نو په ما ته او په ملک پسې مشرت وکړي د ښځې مشرت څه دی نو تفسیر ابن کثیر وایي والملک الاعظم غټه بادشاهي مختصة بالرجال دا خاص ته په چا پورې په سړو پورې ښځه بادشاهي نشي کولی د ښځې بادشاهي حرامه ده دا یو ملغلره دا به کور ناستی دا نه چې دا به په سټیج باندې ولاړه لاسونه به نیغ نیغ وي او بیانونه به کوي سړي به ورته ښکته ټوپونه وي او د زنده‌باد نري به ورته وي دا حرام دي ښه دا حرام دي. نو ښځې له پکار دي چې دا په خپل کور کې کښېني او د چا خدمت کوي د خپل خاوند خدمت کوي د چا خدمت کوي د خپل خاوند خدمت کوي.